ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چې دلته ښه راغلاست. مینوالو په دې امید چې تاسو ورته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې برغښتې وئ. زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې حاضر شوی یم. مینوالو د خوښۍ ځای دی چې په بعضو هیوادونو کې مسلمانان آزاد شول او هغه پیښې چې مخکې به له مسلمانانو سره په نورو هیوادونو کې کېدلې او مسلمانان به په کفري ممالکو کې ځورېدل کړېدل، ان چا یې پوښتنه هم نشوه کولی. نو نن د خوښۍ ځای ده چې دوی په امن کې دي او دوی په سلامتۍ سره خپل کارونه مخکې بیایي. خوشخبري خو دا ده چې ما ویډیوګانې کتلې په چین کې مخکې د کرونا د وایروس د خپرېدو څخه مسلمانان ډېر په تکلیف و، ځورېدل کړېدل. کله به چې دوی لمنځونه کول نو چینایانو یا د هغوی چارواکو به مزاحمت ورته کولو او دوی به یې نه پرېښودل چې په صحیح معنا سره او په ډاډ سره دوی خپل لمنځونه اودسونه او نوافل وکړي، همداشان ذکرونه وکړي. نو دوی ته به یې څه نه څه تکلیف رساوه. خو اوس د خوښۍ ځای دا ده چې ما تقریبا 2 ورځې مخکې یوه ویډیو ولیده چې په چین کې تاسو ګورئ مینوالو، دغه ویډیو تاسو ګورئ د سړک یا د روډ په ژۍ باندې بلکې په روډ کې دوی لمنځونه اودسونه کوي او دوی ته څوک څه نه وایي بلکې د دوی حفاظت هم کوي. نو دا د الله پاک په موږ باندې رحم ده بلکې په ټولو مسلمانانو باندې رحم ده او د خوښۍ ځای ده چې نن مسلمانان په تکلیف کې نه دي او مسلمانانو ته راحت میلاو شوی دی. نو که چېرته کرونا وایروس ټوله نړۍ کې خپور شوی دی، دغه وایروس ځای نیولی دی، نو خلک یې تهدید کړي دي او خلک ګواښېدلي دي، همداشان تکلیف ورته رسېدلی دی. خو د دې سره په څنګ کې د الله پاک حکمت دا دی چې نن مسلمانان آزاد دي او مسلمانانو ته راحت دی. نو په دې کې انشاءالله زمونږ او د ټولو مسلمانانو خیر دی. بله دا چې که چېرته تاسو له کرونا وایروس څخه یاریږئ نو حفاظت خو فرض دی، د ځان حفاظت بالکل فرض دی. ځان باید هر سړی وساتي او کومې خبرې چې موږ ته ډاکټران صیبان کوي هغه باید مراعات کړو، د هغې څخه منډه ونه کړو او د اسلام په نوم له هغې څخه ګټه پورته نه کړو. بلکې موږ ته علما کرام او زموږ علما دا خبره کوي چې تاسو د ډاکټرانو خبرې په نظر کې ونیسئ او هغې ته غاړه کیږدئ ځکه چې دغه وایروس خطرناک دی. خو بهتره خبره دا ده چې که چېرته مسلمان دغه مریضي ونیسي نو علما کرام په دې عقیده دي او دوی وایي چې د دوی مرګ شهادت دی، یعنې درجې پکې دي په شهادت کې، خو د دوی مرګ شهادت بلل کېږي انشاءالله چې دوی شهیدان دي. نو دا هم د خوښۍ ځای دی. نو مطلب مې دا و چې تاسو له وایروسو څخه او د کرونا د وایروس څخه ځان ساتئ. نو انشاءالله چې امید دا دی چې مسلمانانو کې به انشاءالله تر دې ښه نه رسیږي چې مسلمانانو ته د کوم زیات ګواښ جوړ شي. بیا هم احتیاط پکار دی، خو دومره مه یاریږئ چې تاسو د هر څه نه وباسي، یعنې تاسو جوماتونو ته نه ځئ، تاسو سکولونو ته نه ځئ، تاسو همداشان مدرسو ته نه ځئ، تاسو مطلب دین ته په دې وخت کې تاسو ډېره رجوع وکړئ، خپل قرآن کریم راواخلئ او هغې کې درسونه وایئ، هغې کې سبق یې وایئ، تلاوت کوئ، همداشان الله ته لږ متوجه شئ، د الله پاک نه سوالونه وغواړئ، دعاګانې وکړئ تر څو دغه وایروس د مسلمان لپاره ګواښونکی نه وي او مسلمان ته ضرر ونه رسوي. امید دا دی چې مسلمانان به انشاءالله په حفاظت کې وي. خو نن دغه پیغام چې ما راوړی و د هغې خاص وجه دا ده چې زه خپله هم ډېر خوشحاله شوم چې په چین کې مسلمانانو ته تهدید نشته، ستونزه نشته. نو په دې اړه ما نورې ویډیوګانې هم وکتلې، په بعضو نورو ممالکو کې هم داسې ویډیوګانې راوتلي دي چې مسلمانان ډېر خوښ دي، د خوښۍ اظهار کوي. نو مینوالو دغه ویډیو ته نورو ملګرو هم ورسوئ تر څو دوی هم خوښ شي او
همداشان له دغې ویډیو څخه خوند واخلي. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم.